اسقاع متحاسدون متباغضون متساقلون خپل منځ کې لس راوران دي دا مملکتونه ولا يعرفون المحبة والاتحاد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. اسلامي امت باندې همدا مثلا نن روانه ده کنه خپل منځ کې خط مازی جوړ کړی ده د خط باندې مسلمانان یې خواته وي خواته راوجنګوه ورځ تر بلې دې په زړونو کې بغض پیدا که دغه اور ته پکای بل څوک وهي ورمنډه که او پیرامنډه که فکر ځان سره وکړه چې وژل کېږي څوک د کومو امتونو په منځ کې تباغض و بغض پیدا کېږي د امت مسلمه هغه څوک چې اصلي دښمنان مو دي هغه مو په دغه اور اخته کوي. اصلي خبره چیرته ده؟ دی وی الواجب علی المسلمین فی اقطار الارض. یو خط باندې موږ څومره دښمنان کړي یو ای خواته هم پښتانه دي دې خواته هم دې خواته پښتون چې کینی مونږ هغه غیرتي خلک یو هغه څنګه ورکه مه یادوه که دا خط ویوړل سي هغه ډیورن ابل سر باندې کېښودل سي بیا څه وایي مونږ ټول پښتانه هغه د غیرتي زمن یو مخکې ودې ویلې که نه تاسې په دې خط کله فکر وکړئ چې غربي دنیا چې کله ملل متحد جوړ سوی خطونه جوړ سوي ایرانیان هغه د نه سړي زمن دي په 2 روپۍ هم نه پوهېږي که دا خط طالبانو بیا هراتیان ورته وایي چې په هېڅ هم نه پوهېږي ایران بېغیرته خلک دی داسې ده واغسې ده که دا خط دلته راوړي په فرا باندې کې بیا چې ورسره کښېنې څنګه چل د مینه ورکه هراتیان هم چندان د سړي زمن نه دي بېغیرته خلک دي او که دا خط مشهد ته بیا ویسي بیا څه وایي نه مشهد او ایران دا افغانستان دا ټول هغه د غیرتي زمن دي. یو خط کار خراب کړی که نه ده خراب کړی طالبانو مسلمانان په خط باندې فکر کړی دی یو ورځ تاسې چې د خط موږ د اسلامي امتونو په مابین کې بیلتونو بغضونو عداوتونه پیدا کړي اصلي دښمن یې له موږ نه دومره لرې کړی کاش کې دغه سرحدونه چې نن پاکستان او ازبکستان سره مو درلودل ایران سره مو درلودلی دا ټول یو وای دا سرحدونه طالبانو عین د هند د کوپر سره پروت وی دلته روسانو سره پراته وی او داسې هغه چینایانو سره پراته وی اسلامي امت بغض و دښمني مو هلته استعمالېدلی نن یې چې دلته په خطونو باندې دا اوس که ته راواخلې د قندهار او د زابل په منځ کې خط جوړ کړي بیا به قندهاریان وایي موږ د نر زمني زابلیان په څه باندې پوهېږي زابلیان وایي موږ د نر زمني دا په څه باندې پوهېږي که دا بیا په قندهار کې خطونه واچي مملکتونه جوړ کړي بیا به هغه وایي څه ورته وایي د ارغنداب به ولې وایي موږ د نر زمني پنجوایي وله په څه پوهېږي داسې بې امت مسلمه یو تر بله ټوټې ټوټې کړی ده نن همدغه حالت ته که نه نن چې چا سره د موږ دښمني پکار و هغه دښمني په خطونو باندې دلته موږ ته رانږدې کړې ده په همدغه خطونو باندې موږ سره خپل منځ کې دښمني اچولې ده. د اخرینۍ خبر به درته وکم الواجب علی المسلمین فی اقطار الارض وی واجب په مسلمانانو باندې ایها المسلمون الفرار من العار انظروا فی سائر شؤونکم په ټولو حالاتو کې مو کتنه وکئ الجهاد لیس قاصر علی الحرب تنا دې ته جهاد نه ویل کېږي چې جنگ وکړه دا تنا جهاد نه ده انتم اليوم تحتاجون للجهاد في كل شيء ای امت مسلمه جهاد په هر میدان کې وکئ فی التجارة فی العلم فی حفظ البلاد فی عدم ضیاع الوقت. نن اسلامي امت څومره وخت ضایع کېږي زه طالبانو بادغیس ته تللی یم په لاره باندې روان وم قلیناو نه چې تلو مرغاب ته تللو نو د مقر ولسوالۍ یوه ولسوالۍ وله نو موږ سره 3 موټره ول نو ملګري ته مې ویلې مل دا موټر ودروه ډېر خلک را جمع ول په دشته کې غېږې نیولې مل دا موټر ودره ورځو چې ورغللو دوی غېږې نیولې په سوونو انسانان را جمع ول هلکان ول ځوانان ول نو بس چې ورکته سلو زه یې وپېژنم مې زه ټول ستړي مسي یو دم خو د ټولو سره موږ هم ستړي مسي ستړي دومره ډېرې ستړي مسي نه سو کولی بس چې پوښتنه مې د خلکو نه وکړله طالبانو نه مکتب و نه مدرسه وله ډېره لرې ولسوالۍ وله نو سهار راجیږ سي غېږې ونیسئ راونیسئ بیا چپه کوي را چپه کوي نو ټول انسانانو په دې باندې عمر تېرېږي تاسې د خپلو وطنونو کې د ځان سره فکر وکړئ تاسې د خپل ځوانان په څه شي باندې عمرونه مصرفوي ما پرون درته ویلې د معلمینو ډېره ګناه ده د علي رضی الله عنه په خبره که د